دا دل را سره صداقت نیازی مېلمه دی په خپرونه کې. د دنیا ستر طاقتونو بیا لاس مه راکوئ، څلور څلوېښت مملکتونو بیا لاس مه راکوئ، بیا به سلام در باندې وانچو. دا ژمنه کوو چې څومره مو خوړلو تاسو نه مننه کوو. په غر وجود بیا نړېدلې وینې نشم لیدی، زه مې د خپل ورور بهېدلې وینې نشم لیدی. سر ورکول او سر ساتنه نوره څنګه کېږي، د احترام مېلمه پالنه نوره څنګه کېږي. حالات شاهد دي، موږ ترې څومره افغانان قربان کړه، له یو مېلمه څخه مو 1 میلیون کسان قربان کړه. ډیورنډ که ما وخوري، زما پلار وخوري، زما ورور وخوري، زرهاوې وخوړل، زرهاو زلمي دې نور وخوري. دغه خبر به یوه خواته شي، ډاډه اوسېږه، نه تا ته پاتې نه به پاتې شي. ډاډه اوسېږه، دا د خوشحال، دا د امان او احمدشاه خاوره ده. اټک په ما پورې تړلی دی، زما خاوره ده. که مو فایده را رسېدله اهل کار خلک وی، یا د منصور په شان په دار میان د دار خلک وی. لکه د نورو به د دې تاریخ تر سیوري راشئ، تاسو به هم د زمانې ځلان د ستوري راشئ. زیارت بم کېږي، په قبرونو بم یو حال جوړ وي. څوک به محمد وي او له چا نه بم خوشحال جوړ وي. په سپین کاغذ به مو په تور قلم نومونه لیکي، نننۍ کړنې به م راتلونکي کتابونه لیکي. ډیوې به بلې کي، په شوق به مو نامې وستایي. راتلونکی نسل به دا ستاسو کارنامې وستایي. شعرونه دې کله کره کتنې ته وړاندې کړي بهیرونو کې. بعضې خلک دا هم وایي چې صداقت نیازی کوچنی توراب دی که نه. نظم کې ته په یوه موضوع ځې، مجبوره ریاضت وکړي، هڅه وکړي او په زور شعر ولیکي. سوړه سویلی او خفګان ولې کوي، دا دومره ظلم په ځان ولې کوي. هغه کارونه چې خدای نه کوي، هغه کارونه انسان ولې کوي. دا جنګ خدا خلک په منځ بیلوي، دا خلک دغه تاوان ولې کوي. خدایا دا قیامت خو هېڅ راته مخایا، چې په خپلو اوږو مور لحد ته وړم او غریبۍ ډېره بخښنه درنه غواړم. غریبۍ چې ستا پیغور لحد ته وړم او د پري په شانتې خور، بدو کې لاړه د غمي په شانتې ورور لحد ته وړم. سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو لیدونکو. په دې هیله یم چې ټول برک روغ یاستئ او د صحت په جامو کې بنغښتې وئ. درنو لیدونکو، نو دا دل را سره صداقت نیازی مېلمه دی په خپرونه کې. او د نیازي صاحب له څېرې سره خو به حتما ډېر ملګري اشنا وي، ډېر ملګري یوري او ډېری مینوال هم لري په اوس وخت کې. له نیازي صاحب نه به د ده شعرونه ورو نوي نوي، همدارنګه له ده سره به خبرې کوو، کیسې به کوو په خپرونه کې را سره تر پای پاتې شئ. په پیل کې خو نیازي صاحب ستړی مه شئ، په خیر راغلی. سلامونه، نیکې هیلې احترامات شاداب صاحب تاسو ته او د پامیر ټي وي ټولو لیدونکو ته. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ، د صحت او د عافیت جامې پر تن ولرئ. په خیر راغلی. ډېره مننه. نیازی صاحب څنګه ژوند زندګي څنګه روانه ده؟ په خیر یې؟ الحمدلله، د الله تعالی فضل ده. بس ډېره ښه ده. کیسې به نور هم کوو. پیل کې صداقت نیازی به ډېر ملګري پېژني، خو داسې په پوره ډول هغه د سیمې او د دې اړوند معلومات به ورته نه وي. صداقت نیازی کومې سیمې پورې تعلق لري، د کومې سیمې دی، اوس چېرته اوسېږي؟ زه خو مونږ خو د ټول افغانستان ځان شمارلی ده، خو زه د لغمان یم، ننګرهار ولسوالۍ. فلحال په کابل کې اوسېږو، دلته مو ژوند روان کړی ده. ډېره ښه ده. څومره وخت کېږي تقریبا چې دغه شعر لیکي او د شعر له دنیا سره اشنا یي؟ شاداب صاحب تقریبا 6 کاله 15 کاله کېږي چې دې ډګر ته راغلی یو. بیا حتما اوس خو دې ډېر ملګري پېژني که نه؟ داسې یو وخت به مو چې لومړي وختونه دي د شعر او چا به داسې ډېر نه پېژندلې، یا به ستا شاعري نه به اورېدلې. کوم وخت یا کوم شعرونه و چې تا هغه ویل، هغې وروسته خلکو خوښ کړل او ته یو څه خلکو د تېر په نسبت ډېر وپېژندلي؟ ما د شعر دغه پیل داسې شوی ده شاداب صاحب چې ما داسې لیکه، شوق او ذوق مې ورسره ډېر و. بس بهیر منګولو، غونډې منډې مې را پیدا کړې، ملګرو سره مو ارتباط پیدا کړه، کېناستلو. بس د همغې وجه او همغه برکت و چې نن تر خپلو هېوادوالو رسېدلي یو او ورسره یو. ډېره ښه ده. نیازی صاحب کیسې به نور هم کوو، خو ملګري به حتما ستا د شعر په تمه او په پیل کې نه یو څه شعرونه اورو. زه به دا 2 بیته وایم، بیا به په غزل درته پیل وکړم. مهرباني. شاداب صاحب، زم وزمه چې ورک ځان مې په خپله را پیدا کړم. زم وزمه چې ورک ځان مې په خپله را پیدا کړم، چېرته ګرځېدی شي په ما ورک پورې وطن. مرګ حق دی چې دا ارمان مې ګور ته وړی نه وی، چې یو ځل مې لیدلی وی.
اټک پورې وطن چې یو ځل مې لیدلی دی اټک پورې وطن لمر ته یې تنکي تنکي مخونه سوځوم ګوره څومره لوی لوی ارمانونه سوځوم لمر ته یې تنکي تنکي مخونه سوځوم ګوره څومره لوی لوی ارمانونه سوځوم وی لیکم هسې زړه ته واچوم هره ورځ سلګونه کتابونه سوځوم وی لیکم هسې زړه ته واچوم هره ورځ سلګونه کتابونه سوځوم هر یو چپه کېږي تر منزله نه رسیږي پر لا پسې نوي پلانونه سوځوم هر یو چپه کېږي تر منزله نه رسیږي پر لا پسې نوي پلانونه سوځوم ما د خپل تڼاکو خپو لاسونو اور ته ګرم کړي و خدایه دا څنګه جنتونه سوځوم مخ دې پکې بل رقم غربت وهلی ده نور د صداقته تصویرونه سوځوم ډېر ښه دی ډېره مننه نیازی صاحب ډېر ښه غزل هم لیکي خو ډېری مینوال به ستا د نظم مینوال یو د نظم اورېدونکي وي نظم که راته وي نظم داسې ده چې شاداب صاحب ویل چې نه د ملا په لاس کې ده نه په تعویض کېږي د روغ صحت پختره خاص له یو مریض کېږي څوک وایي امکان لري تقدیر په فیصله بدلیږي په فیصله باندې خو لویه قافله بدلیږي زمونږه دغې ورورولۍ ته د دوی جنګ ووایي امکان لري دا چې یوسف ته څوک بدرنګ ووایي که زمانه ځان ته چانګیز فرنګ او رنګ ووایي بیا به راپاسېږي زما توره بشرنګ ووایي که زمانه ځان ته چانګیز فرنګ او رنګ ووایي بیا به راپاسېږي زما توره بشرنګ ووایي ټولې دنیا ته د فساد او د شر چغې وهي څوک چې لګیا دي د حقوق بشر چغې وهي ټولې دنیا ته د فساد او د شر چغې وهي څوک چې لګیا دي د حقوق بشر چغې وهي ښځې او نرې ښه ښکاره پر تلویزیون نه ویني د اور په منځ کې سوځېدلی فلسطین نه ویني د عراقیانو د سوریانو چغې چا واورېدې د دې مظلومو افغانانو چغې چا واورېدې د معاونیت او مدیریت دعوګیر چیرته ورک دي د انسانیت او بشریت دعوګیر چیرته ورک دي څه وایي د جیټو بمبارونه دوی ته نه ښکارېږي د اسرائیلو دا ظلمونه دوی ته نه ښکارېږي دا د تنکي ګلانو جنازې نه ویني په وینو سره د ماشومانو جنازې نه ویني په نړېدلو دیوالونو باندې سترګې پټئ په ماتو اندامونو باندې سترګې پټئ مسلمانانو دا هماغه د پرون زامن دي دا د فرعون دا د نمرود او د قارون زامن دي مسلمانانو دا هماغه د پرون زامن دي دا د فرعون دا د نمرود او د قارون زامن دي د دنیا ستر طاقتونو بیا لاس مه راکوئ څلوېښت مملکتونو بیا لاس مه راکوئ بیا به سلام در باندې وانچو دا ژمنه کوو چې څومره مه خوړلو تاسو نه مننه کوو د دنیا ستر طاقتونو بیا لاس مه راکوئ څلوېښت مملکتونو بیا لاس مه راکوئ بیا به سلام در باندې وانچو دا ژمنه کوو چې څومره مه خوړلو تاسو نه مننه کوو په غر وجود بیا نړېدلې وینې نشم لیدی زه مې د خپل ورور بهېدلې وینې نشم لیدی په غر وجود بیا نړېدلې وینې نشم لیدی زه مې د خپل ورور بهېدلې وینې نشم لیدی څادر پې خور کوي له هغو نه یې حسابه نه کوي درته زارۍ کومه خور مې بې حجابه نه کوي بیا یې چانګیز بیا یې فرنګ او رنګ ته مه غورځوئ پښتون غرور مې نور غربي ګړنګ ته مه غورځوئ بیا یې چانګیز بیا یې فرنګ او رنګ ته مه غورځوئ پښتون غرور مې نور غربي ګړنګ ته مه غورځوئ سر ورکول او سر ساتنه نوره څنګه کېږي د احترام مېلمه پالنه نوره څنګه کېږي حالات شاهد دي موږ ترې څومره افغانان قربان کړه له یو مېلمه څخه مو 1 میلیون کسان قربان کړه سر ورکول او سر ساتنه نوره څنګه کېږي د احترام مېلمه پالنه نوره څنګه کېږي حالات شاهد دي موږ ترې څومره افغانان قربان کړه له یو مېلمه څخه مو 1 میلیون کسان قربان کړه ډیورنډ کما وخوري زما پلار وخوري زما ورور وخوري زرهاوې وخوړل زرهاو زلمي دې نور وخوري دغه خبر به یوه خواته شي ډاډه اوسېږه نه تا ته پاتې نه به پاتې شي ډاډه اوسېږه دا د خوشحال دا د امان او احمدشاه خاوره ده اټک په ما پورې تړلی دی زما خاوره ده دا د خوشحال دا د امان او احمدشاه خاوره ده اټک په ما پورې تړلی دی زما خاوره ده لاس په لاس شومه په لاسونو باندې واوښتمه په لاسونو باندې واوښتمه غم په ما نه زه په غمونو باندې واوښتمه ځان مې نه کړلو هر حسن پکې ځان ولیده خپلو خو ولیده
پردو مې هم ګریوان ولیده زیاتي به بد درته ښکاره شم د فریاد د لاسه هېڅ نه پوهېږم ما ورکړی دی خپل یاد د لاسه ویل لیونیه دیوالونو کې غوږونه شته ده لاسونه پرېږده په لاسونو کې لاسونه شته ده که درنه ښار او کلی پاتې شي نو دا به ښیي ویلې که لږ شان غلی پاتې شي که درنه ښار او کلی پاتې شي نو دا به ښیي ویلې که لږ شان غلی پاتې شي نو دا به ښیي چې بې وادې شومه تړونه خیر دی ما وبخه زما زندګۍ زما ژوندونه خیر دی ما وبخه زما بېوسۍ زما خفګانه تل به داسې نه وي یو ورځ به نه وی شګریوانه تل به داسې نه وي زه باوري یم چې په هر میدان به رنګ راوړې لکه رباب به بیا په خپله سینه ترنګ راوړې پرېږده تڼاکې شي شاداب صاحب پرېږده تڼاکې شي پولۍ دې په لاسو وخېږي خو ژوند دومره نه ارځي چې څوک دې پر اوږو وخېږي ژوند باید داسې وي له هر ډول اختاره ډک وي مړ باید داسې وي چې قبر دې سینګاره ډک وي لکه ماشوم خپلو همزولو ته کنځلې کوه په خدای توکل کوه د دې تیارو مزلې کوه ډېر ښه دی او دا صحیح ده چې حالات مو پر اوږو پراته دي هو دا صحیح ده چې حالات مو پر اوږو پراته دي غبار ګردونه مو د زړه پر دروازو پراته دي که مو فایده را رسېدله اهل کار خلک وی یا د منصور په شان په دار میان د دار خلک وی لکه د نورو به د دې تاریخ تر سیوري راشئ تاسو به هم د زمانې ځلان د ستوري راشئ زیارت بم کېږي په قبرونو بم یو حال جوړ وي څوک به محمد وي او له چانه بم خوشحال جوړ وي په سپین کاغذ به مو په تور قلم نمونه لیکي نننۍ کړنې به م راتلونکي کتابونه لیکي ډیوې به بلې کې په شوق به مو نامې وستایي راتلونکی نسل به دا ستاسو کارنامې وستایي خلک لا شته ده د نسلونو د بنیاد غم لري خلک لا شته ده د نسلونو د بنیاد غم لري په دې هیواد باندې مین دي د هیواد غم لري ژمنه یې وکړله چې کور کور ته رڼا رسوي پوره 40 ولایاتو ته برېښنا رسوي دا مو ارمانو له ډېرو مو غوښتنه وکړه بلا خوشحاله یو چې زمونږ مو پوښتنه وکړه لا ګیله نه لرو له تا نه یو راضي کورنۍ له تا نې زر ځلي مننه عزیزي کورنۍ لا ګیله نه لرو خلک لا شته ده د نسلونو د بنیاد غم لري په دې هیواد باندې مین دي د هیواد غم لري ژمنه یې وکړله چې کور کور ته رڼا رسوي پوره 40 ولایاتو ته برېښنا رسوي دا مو ارمانو له ډېرو مو غوښتنه وکړه بلا خوشحاله یو چې زمونږ مو پوښتنه وکړه لا ګیله نه لرو له تا نه یو راضي کورنۍ له تا نې زر ځلي مننه عزیزي کورنۍ نیمه پرې نږدې دا لمنه سر ته ورسوي ژمنه دې وکړه خو چې ژمنه سر ته ورسوي چې ژمنه ساته ډېره مننه ډېر ښه مننه بخشش کوه او ډېره مننه ډېر خوند دی لیدونکو نه هم بخشش غواړو که څه زیات او کم څه وي نه حتما به د لیدونکو خوند اخیستی او ډېر خوند یې وکړو هغه لیدونکي چې د نظم مینوال دي نو حتما به پرې نظم ښه لګېسته ډېره مننه کور دې ودان نیازی صاحب بهیرونو کې خو ډېر پاتې شوی که نه بیا دلته ستاسې په خوا د بهیرونو په خوا او شا کې دلته یاستی شعرونه دې کله کره کتنې ته وړاندې کړي بهیرونو کې والا شاداب صاحب یو شعر مې لکه چې تقریبا 2-3 کاله مخکې په هېواد ادبي بهیر کې ما خپل یو شعر کره کتنې ته وړاندې کړی او بس بیا استادان پرې وغږېدل خیر دی اوس هغې وخت سره که د مونږ شعر و شاعري هېڅکله لکه دا علم نه پوره کېږي شعر و شاعري هم نه پوره کېږي شعر کم د کمبوتی به لرو مشکلات به وي پکې خو بس الحمدلله ښه استادان مو ښه خلک مو تر څنګ ملګري دي انشاءالله داد راکوي راجوړ به سي خدای دې ښه لره شاعران خو نور هم ډېر دي که نه ستا بیا څوک دی خوښېږي هغه ایډیال شاعر ورته وایي هغه میډیا کې ټولو ته پته ده زه یاده کوم که یاده نه کومه الله تعالی دې وبخښي مرحوم تراب صاحب الله دې ورته هغه دنیا ښایسته کړي چې ما ورسره ډېره مینه وه او شوق او ذوق د هغه شاعري راته بلا خوند راکوي تراب صاحب سره خو هم ډېر پاتې شوی له نږدې نه مجلسونه به هم کړي حتما سفرونه به هم کړي د هغه کومه خاطره در یادېږي شریکه که بعضې داسې کوم ملګری وي چې هغه بیا نه وي هغه خاطرې سړی خفه کوي تراب صاحب خو خیر دې وسي تر مونږ سره چې هغه کومه مینه وه او مونږ ورسره ډېره پاکه مینه وه ډېر ښه داد او هغه د شعر په برخه کې او که د ژوند په هره برخه مونږ سره ولاړو او تراب صاحب خو ټول ژوند مونږ سره خاطره ده نو مونږ به تاسو ته کومه یو وایو ډېره ښه ده لومړی ځل دی تراب چېرته وکتو یا بعضې خلک دا هم وایي چې صداقت نیازی کوچنی تراب دی که نه
مثلا بیا دې وغوښته چې تراب غوندې یا شعر ولیکم یا د ده غوندې انداز باندې زه شعر ووایم، هغه چېرته دې ووایه یا د تراب صاحب سره لومړی ځل چېرته وکتل؟ تقریبا شاداب صاحب نه هم صنف کې وم ښوونځي کې، شعر و شاعرۍ سره مې علاقه را پیدا شوې وه او یعنې تر هغې وخت زه د تراب صاحب مینهوال وم، ما ویل چې زه به یې کله وینم، خو د الله تعالی ورکړه ده. د تقریبا دې کې داسې یو کال یو نیم کال وتی نه و په ژوندون تلویزیون کې اختریزه مشاعره را جوړه شوې وه، تراب صاحب مې هلته ولیده په لومړي ځل، هلته ډېر خوند یې وکړ، خوشحاله شولو، د هغه شاعري د هغه نظمونه چې مو اورېدل او موږ وویلې چې موږ ویلې نور هم بس انرژي مو اخیستله. ډېره ښه ده. دغه غزل او نظم که نه دواړه بیا ځینې شاعران په غزل کې ډېره شاعري کوي، ځینې په نظم کې. تا ته کوم یو کې شاعري خوند درکوي؟ دواړو کې خوند راکوي شاداب صاحب، خو نظم تاسو ته پته ده او معلومات ده درته که نه چې هغې کې دا آزاد تللی شي چې څه شی د زړه وغواړي ویلی شي پکې، هغه هر څه پکې راټولېږي. هغه غزل ډېرې خبرې نظم هو دې کې غزل خو داسې حساب ده چې یا هغه 15 نه تر 20 یا 15 څوک چې څونه جوړولی شي څونه پکې ماهر وي، همغه هغې کې غزل کې نظم کې غزل کې هم ښه رانیول کېږي که نه. ډېره ښه ده. بعضې خلک بیا په دې نظر دي که نظم کې ته شعر لیکي که نه، هغه د نظم چوکاټ دغسې وي چې ته په یو موضوع به ځې تر اخره په یو موضوع به بحث کې، بیا غزل هر بیت کې جلا جلا موضوع وړاندې کولی شي، نو بیا هغه د الهام او د دغه خبره کشي. بعضې خلک وایي که نظم کې ته په یوه موضوع ځې مجبوره ریاضت وکړي، هڅه وکړي او په زور شعر ولیکي. سوړه سویلی او خفګان ولې کوي، دا دومره ظلم په ځان ولې کوي، هغه کارونه چې خدای نه کوي، هغه کارونه انسان ولې کوي، دا جنګ خدا خلک په منځ بیلوي، دا خلک دغه تاوان ولې کوي، ولې په ژوند د ژوندي قدر نه کوي چې کله مړ شي ارمان ولې کوي، ولې په ژوند د ژوندي قدر نه کوي چې کله مړ شي ارمان ولې کوي، موږ د تورات او د زبور قدر کوو، د سپکاوی د قرآن. ډېر ښه دی، دا بیا ووایه. ولې کوي موږ د تورات او د زبور قدر کوو، د سپکاوی د قرآن ولې کوي. ډېر ښه دی. ولې کوي او تا د زړو خیمو پوښتنه کړې الله تعالی به باران ولې کوي. ډېر ښه دی. تا د زړو خیمو پوښتنه کړې الله تعالی به باران ولې کوي، زه خو هر کار په صداقت کوم او دوی دا بد ګمان ولې کوي. ډېر ښه دی، ډېر ښه. نیازی صاحب شعرونو ته چې د ګورم ټول درد، که د وطن درد دی که نور دردونه وي، دومره کچه عمر کې خو خلک هغه خپل ژوند کوي او دې کیسو کې نه وي که نه د وطن په درد باندې داسې خوابه دی. دغه کیسې یو څه تا ډېر زپي فکر کوم او احساس ده شاداب صاحب، ما مخکې ویلې د هر چا خپل ایمان او خپل ثواب او خپل ګناه د هر چا احساس ده، نو څوک یو رقم احساس لري، څوک خپل عاشقۍ کې غرق کي، څوک خپل د وطن په مینه کې غرق کي، څوک د خاورې په مینه کې غرق ده، څوک د خپل لالا په مینه کې غرق ده. تاسې یو د خاورې موږ بس الله تعالی د وطن نور هم را جوړ کړي، موږ تاسو په اتفاق کې او په اتحاد کې نور بس ده. امین. په خوله دې برکت شه. بس بل شعر درنه ورو نیازی صاحب. په انتظار مې ویښته سپین کړلو ستا یو دیدن ته، په انتظار مې ویښته سپین کړلو ستا یو دیدن ته، ستا د راتللو زیری هېچا په ما ونه کړلو، ډېر مې لولو کړه ارمانونه د غربت زانګو کې، خدای شته په کومو بهانو چې مې ویده نه کړلو، ډېر مې لولو کړه ارمانونه د غربت زانګو کې، خدای شته په کومو بهانو چې مې ویده نه کړلو، ما چې غږ وکړلو چې لاس راکوه وړي مې درنه، ما چې غږ وکړلو چې لاس راکوه وړي مې درنه، رښتیا به وایې چې غوږونه دې کاڼه نه کړلو، ما چې غږ وکړلو چې لاس راکوه وړي مې درنه، رښتیا به وایې چې غوږونه دې کاڼه نه کړلو، دا به ستا لاسو چې په ما دومره ډاډه راغللو، که نه په ما خو رقیبانو دومره زړه نه کړلو، دا به ستا لاسو چې په ما دومره ډاډه راغللو، که نه په ما خو رقیبانو دومره زړه نه کړلو، که نور څه نه وو پښتانه خو مې راټول کړه، که نه په شاعرۍ خو مې ماغزه هسې اوبه نه کړلو، که نور څه نه وو پښتانه خو مې راټول کړه، که نه په شاعرۍ خو مې ماغزه هسې اوبه نه کړلو. ډېره مننه. ډېره ښه ده، ډېره مننه نیازی صاحب.
خپرونه به راټولو، شعرونه هم ملګرو واورېده. نیازی صاحب دا راته ووایه دغه د شعر له دنیا مخکې او د شعر دغه له دنیا وروسته یا اوس په دغې په جریان کې دغه دواړو ژوند چې هغه هلته په کومه درجه او دلته په کومه درجه دی، کوم تغییر یې کړی؟ شاداب صاحب هو تغییر پکې شته ده. شعر برکتونه دي، ملګري هم پیدا کړه، ناسته پاسته هم پیدا کړله، کېناستلو له خلکو سره دنیا مو ولیدله او ساده ژوند اوس هم ساده ژوند ده، ژوند داسې هغه نه ده. الحمدلله وګرځېدلو یو یادونه به بله وکړو ملګرو ته. ننګرهار او لغمان او ملګرو سره ناسته پاسته او پکتیا او خوست او دغه ډېر خوند راکړی. بس دا مړی ژوندی هم پکې ډېر سوی ده. ډېره ښه ده. یو یادونه به ملګرو ته وکړم، دغه اوس چې موږ چېرته ناست یو دا د صداقت نیازي دکان دی او رخت پروشي ده که نه؟ نور پکې څه شی دي؟ بس فکر کومه دغه پیزار او هر ډول رخت دغه شیان دي که نه؟ رختونه کارتینه و داسې پوره دقیق ادرس یې ملګرو ته وي او که څوک ګوري او چېرته د ویډیو له برکته در راپېښ شي. ادرس د مونږ کارتینه او دریم سړک جهان پوهنتون ته مخامخ دلته د صداقت نیازي دکان دی، د خیاطۍ او رخت پروشي ده. نو دا ښه خبره ده چې یو شاعر ملګری د خپل کاروبار څښتن کېږي، هغه د کوم بابا بیت دی چې خېټه غزل نه غواړي ډوډۍ غواړي که نه؟ نو شاعري به هم کوو، ذوق به هم پالو، په څنګ کې دغه ژوند هم کول غواړي، د ژوند لپاره به هم یو څه کوو. نو ډېره ښه ده نیازی صاحب او د دغه کاروبار په لیدو دې واقعا خوشحاله شوم. خدای دې پکې برکت واچوي. او بس وروستیو کې درنه یو شعر اورو، بیا به د خپرونې لمن راټوله کړو. ډېره مننه شاداب صاحب، خوند یې وکړه. ډېره مننه چې راغلی او زه چې تل چکر راوهئ. حتما له خیره. زه به درته اخره کې دا غزل ووایم چې زه به دا ځواني او شور له حد ته وړمه، زه به دا ځواني او شور له حد ته وړمه، ارمانونه به مې تور له حد ته وړمه او خدایه دا قیامت خو هېڅ راته مه ښایه چې په خپلو اوږو مور له حد ته وړمه. خدایه دا قیامت خو هېڅ راته مه ښایه چې په خپلو اوږو مور له حد ته وړم او غریبۍ ډېره بخښنه درنه غواړم، غریبۍ چې ستا پیغور له حد ته وړم او د پري په شانتې خور بدو کې لاړه، د غمي په شانتې ورور له حد ته وړم، د پري په شانتې خور بدو کې لاړه، د غمي په شانتې ورور له حد ته وړم او که ژوندی وې صداقته یادې ساته، سپین کفن به هم د پور. دا بیا ووایه که ژوندی وې صداقته یادې ساته، سپین کفن به هم د پور له حد ته وړمه. ډېره مننه شاداب صاحب. ډېره زیاته مننه نیازی صاحب چې موږ سره خپرونه کې کېناستې، ملګرو ته د شعرونه ویل، کور دې ودان. ډېره مننه. ژوند